الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی کہ مسلمانانو زما گرفت و زما نیوکا ډیره زیاته سخته ده. مسلمان له پکار دی چې هر وخت کې په زړه کې دا سوچ او فکر ساتي چې رب العالمین ما ته قهر شو نو بیا د خدای د قهر او د غضب نه څوک خلاصېدی نشي. د الله نیول او د خدای گرفت دا ډیر زیات مضبوط دی. مونږ خلق د الله د رحم نه ناجیزه فایده جو. الله په مسلمان باندې هر وخت رحم کوي، کرم پې کوي، او یوازې مسلمان نه بلکې کافرم داسي دنیا کې ولا الله مهلت ورکوي، صبر ورته کوي، جامه ورکوي، عزت ورکوي، دولت ورکوي. دغه انسان په خپلو عیاشو کې مبتلی او خدای ته خیال نی. دی وایي ګنې خدای زما څه نشي کولی، دی وایي ګنې الله ما نشي رانیوی، دی وی گنی دا هر څه زما د خپل اختیار دی. لیکن کله چې د الله قهر او غضب پې راشي او د خدای نیول پې راشي نو بیا دی په چغو په ټوپونو وي، خو بیا معافي رستو نه کېږي. قرآن حکیم کې رب العالمین د یو پیغمبر د قوم ذکر کوي، حضرت لوط علیہ السلام او د هغه قوم. لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام روارو او په عراق کې یو ښار د بابل چې په هغه زمانه کې د عراق دارالخلافه وه، په دغه ښار کې پیدا شوي وو. د ابراهیم علیہ السلام خو یو دی روارو، دویم په ابراهیم علیہ السلام باندې لومبي ایمان دراوړی او دریم داوه چې ابراهیم علیہ السلام معشوم لوی کړو. نو چې کله ابراهیم علیہ السلام د عراق نه هجرت وکړو د نمرود بادشاہ په وخت کې، نو یو ورسره لوط علیہ السلام د خپل رواره او یو ورسره خپل بیبي و حضرت ساره رضی الله عنها دي درې واړه روان شو. واقع خو اوږده ده، خو به هر صورت مصر نه چې کله دی پورې ورته لاړل نو ابراهیم علیہ السلام شام ته لاړ او لوط علیہ السلام له الله پیغمبري ورکړه. نو دی یو علاقې ته ولېږه، د اردن نهر اردن او بیت المقدس په منځ کې یو لویه علاقه وه، 15 غټ غټ کلي وو او هغې 15 کلو سره خوشا باندې وې. دا غي دارالخلافه صدوم و قرآن کې ورته الله مؤتفقات وایي. لکه زمونږ د اشنغر ګڼ غټ غټ کلي دي
دغه رنګې دغه علاقه په 5 کلو مشتمله وه، 5 کلي و 4 لکه هغې آبادي وه د دې ټولو کلو. ګیر چاپېره میرې وې او بانډې وې ورسره و، ډېر آباد کلي و، غټ غټ باغونه و پکې، ښې ښې میوې وې پکې او ناشنا آبادۍ وې پکې. غرونو کې دننه ځان له سورنګان کړي وو، په هغې کې به اوسېدل او داسې بهترینې اوبه وې چې په دغه علاقه کې د دغه علاقې نه خوږې اوبه په دغه زمانه کې نورې نه وې او ډېره د کاشت او د زراعت قابله ځمکه وه. د ګیر چاپېره علاقو نه خلک به تجارت له دغلته راتلل، غله به یې ترې وړه، میوې به یې ترې وړلې، تر دې حده پورې چې د میوو دومره بوټي وو چې د دې په کلو کې کم نهرونه و د هغې په غاړه باندې غټې غټې د میوو بوټي ولاړ وو. مسافر چې به اسم په لاره تلل نو مفت به یې دا میوې د بوټو نه راشکولې او خوړې به یې، دومره آباده علاقه وه. لیکن وروڼو یاد وساتئ کم قوم باندې چې الله د دنیا نعمت راولي او د دنیا پیسه او دولت پې راولي نو دی مست شي، مست بیا خدای نه پېژني. پیسه داسې څیز دی چې سړي کې مستی پیدا کړي، دوی کې مستی پیدا شوه. لا ولې خپل عبادتونه پرېښودل، د عبادت نه پسې بیا نخرې او لوبې ټوقې شروع کړې. پیغمبر چې به راته به یې واو ابه یې شړه، که هغه به ورته نصیحت کو نو دی به ورته وي ښه ته پاک دامن رالې، اوس د زمونږ د کلي نه ګنې برابره و دی. قرآن کې الله فرمایي که نه کذبت قوم لوط المرسلین، کم پیغمبر چې دی له راغلی دی نو هغې نه دی منلی. یو خو یو سړی وي هغه وي یاره زه مسلمان یم، قرآن منم، خدای منم، رسول منم، هلکه دا ګناه ولې کوې؟ یاره بس کومې نو خدای مې راته خلاص کړي. نو دا هم غټه ګناه ده، خرابه خبره ده، خو بیا هم ایمان خو یې باقي پاتې شو که نه. او چې یو سړی وایي مړه ګناه څه ته وایي، مړه پیغمبر څه ته وایي، اخرت څه ته وایي، دا د کې دومره مستی راغلي چې دا عقیده برباد شو او کافر شو. د دې خبرو سره سړی مسلمان نشي پاتې کېدی. حضرت لوط علیه السلام والا خدای راولېږه، لوط علیه السلام ورته نصیحت وکړه او دې کې چې کوم غټ ګناهونه د هغې متعلق یې ورته بیان وکړه چې د خدای دپاره دا ګناهونه پرېږدی. نور هم پکې ډېر ګناهونه وو، تاریخ کې یو لوی فهرست دی د دوی د ګناهونو، خو 3 پکې غټ ګناهونه. یو غټه ګناه پکې دا وه چې دوی به مسافر لوټ کول. په لاره که به څوک مسافر ته دوی به ورته ویل لکه زمونږ فلانکي کلي ته لاړ شه، هلته کې مونږ سره تجارت وکړه، مونږ به درنه ډېر څیزونه والو. هغه به غریب راغی چې رابغې چې څه سامان به ورسره و ټول به یې ترې واخېست. او تر دې حده پورې که تجارتي قافله به راله، چا به تجارت سامان کپړه مپړه راوړه، دوی به رالل یو به ورته لکه کپړه خرڅوي یو راکړې یو شپږ جوړې چې کور زنانو ته وښې، بل به ته یوړې بل به ته یوړې، بل ټول سودا چې څومره کپړې به وې هغه به ته ټولې کورونو ته لاړې. مسافر غریب به ناست و، تاجر سوداګر چې زما کپړې به اوس واپس راشي، پیسې به هم ورسره راشي. هېڅ به هم رانلل، چغې به یې جوړې کړې زما هغه کپړه خو ما نه خلکو یوړه، ما له خو چې هغه خپلې جامې واپس راونړې. نور ملګري چې هلکه چا ده نه یوړل، دا خو ډېر زیاتې کړې. دغې کور والا چې ور به یې وډبو هغه به چې تسخا یو جوړه پکې راوړه، ها دا جوړه دې والا زمونږ خوښه نه شوه. ده به وایي د خدای نیکبخته تا خو ما نه 8 جوړې وړې دي، د دې شه خوښ چې دغه یو مې وړې وه کالې واله ګنې زرو کېږه. بل به هم راغی یو جوړه به یې ورته راوړه، بل به هم راغی یو جوړه به یې راوړه، بل به هم راغی ده به په مخ سر را کېښودل چې دا خو ما لویه ګاټلۍ راوړې وه، دا خو سل 6 جوړې او ما ته پکې 5 راغونډې شوې. ابه یې مه غورځولې، لاړ د کلي حاکم ته به یې درخواست ورکړ چې دغه رنګې ستا دې قوم زما نه ګاټلۍ لوټ کړه او دغه 5 جوړې یې راته پرېښودې، هغه به ورته یې زه نیکبخته خپله مخه واله ګنې دا هم درنالو. دغه یې د مشر کار او دغه یې د قوم کار و. په لاره چې به کوم خلک تلل ډاکې به یې پرې غورځولې، په دې لاره به په وس څوک نه راتلل، ناشنا خلک به راتلل او هغه به یې لوټل. ډاکومار او غله خلک وو،
او عجیبه دا وه چې څنګه رعیت غلو دغه رنګې بادشاهان هم غلو چې څنګه کشر کل غلو هغه رنګې رئیسان او مشران د قوم او د هغې چې کوم قاضیان او کوم فیصلو والا هغه د هغې نه زیات غلو تر دې حده پورې یو ځل ابراهیم علیه السلام یو خپل شاګرد لیږلی و وی لاړ شه د لوط علیه السلام خبر راله راوړه دې چې څنګه راغی د صدوم ښار یو سړی و هغه سره یې سروان راله په خبرو کې په جګړه شو او دغه د صدوم ښار د لوط علیه السلام د قوم دې سړي کاڼ اوچت کو د ابراهیم علیه السلام هغه شاګرد یې په دې سر پې وویشت سر نه یې وینې روانې شو چې وینې روانې شو نو په کار دا وه چې تښتېدلې وې بیا د مرۍ نه کلک ونیوه وی پیسې راکوه وی خوار چې زخمي دې م کړم وینې دې م رانه وبیولې پیسې لا بیا دې غواړې وی نه رنګ مې کړې د دې رنګ سازی پیسې به راکې وجود مې دله رنګ کړ د دې پیسې دې نه غواړم داسې شعر ناپرسانو هغه حیران شو چې خدایه داسې په مصیبت واوړېدم دوه څلور ورسره نور هم ملګري را یوځای شوي ښه وایي درته که څونه خشته جامې یې دله رنګ کړی وجود یې دله رنګ کړ دا تا په څو پیسې به رنګ کړي خشته مزېدار سور رنګ یې درکړه هله شا به پیسې ورکوه غریب په ژړا شو څوک مشر نشته چې زمونږ فیصله وکړي هغه ویل چې قاضي له ځو قاضي له لاړل هغه ته مخامخ ودرېدل څه دی لکه وی صاحب د په خپل سر باندې ویشتم په کاڼي باندې او دغه زخمي کړم هلکه ولې دې ویشته وی د ما سره جګړه وکړه وی اوس څه له راغلی وی ویم ویشتمه اوس راته وی پیسې راکړه قاضي هغه سړي ته وایي خپل قوم سړي ته وی پیسې ته څه له غواړې وی صاحب رنګ کړی مې دی ته جامو ته وګوره څنګه خشته سرې دي او ته دې وجود ته وګوره څنګه خشته سور شو نو قاضي دې زخمي ته وایي هلکه ښه وایي که نه ورکړه پیسې ګوره قاضي هم په هغه مصیبت کې اوس چې د قوم مشر هم دغسې غلي او قوم هم غلي نو بیا به د انصاف تمه د چا نه کې بیا به د خدای د قهر انتظار کې انصاف بیا نشته چې انصاف د مخ د ځمکې نه پورته شو بس دقه انتظار کوه چې د الله غصه او د الله قهر را روان دی او سمدستي به راځي قاضي ورته وایي دا خو ښه وایي ورکه پیسې څونه خشته رنګ یې دله کړی دی هغه د ابراهیم علیه السلام شاګرد هوښیار وایي جي ورکوم لږ صبر وکړه څه کوې لږ انتظار را بار لاړه یو مضبوط کاڼی راواغه چې ډک شو قاضي یې په دا سر د پاسه وویشت او وینې ترې روانې شوې وی قاضي کاکا چې ما تاله کومه رنګسازي وکړه د هغې پیسې زما په تا کېږي هغه دله زما په ځای ورکړه او لاړو تښتېد دا د قوم د مشرانو او دغه د رعیتلو که په لاره به زنانه او ښځې تلې دومره پورې دا ظالمانو چې د هغه زنانو سره به نور سنو اغوستې جامې به یې ترې وویستې وی زه خپل کار کوه مونږ به سا غوندو دغه ډاکې او غلا او د مسافر لوټل دا د هغې کاروبار دویمه ګناه پکې څه وه دویمه ګناه دا وه چې په ګناه به شرمېدل نه عام مجلس کې به یې ګناه کوله او چې ګناه به یې وکړه نو فخر به یې پې کو یاد وساتئ رونو یو خو ډاکا او ظلم او په مجلس کې بیا د غلا اظهار کول دا ډېره لویه ګناه ده که یو سړي ګناه وکړي او دې ګناه پټه کړي او خدای ته وجاړي چې یا الله ما دا ګناه وکړه یو ته خبر یو زه خبر یم خو خدای زه معافي غواړم ما ته دا ګناه وبخښي نه الله به ورته معافي وکړي لیکن چې یو سړی ګناه وکړي د شپې الله پې پټه کړي دا ګناه او دې راشي او سار خلکو ته وایي بېګا مې دا ګناه کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله یو انسان پټه ګناه وکړي نو خدای پې هېڅوک هم خبر نه کړي په کار خدا وه چې د الله نه معافي غوښتې وې وی دا بدبخت راشي نو خلکو ته ال وایي چې ما دا ګناه کړې ده دنه وایي غټ ظالم په مخ د ځمکه بل نشته پټه ګناه دې وکړه نو خدای ته پټه توبه وباسه نو چې یو سړی ګناه وکړي او بیا راشي او خلکو کې هم چغه وایي د لوط علیه السلام قوم کې دویمه دا ګناه وه چې ګناه به یې وکړه په هغې به یې توبه نشته ابې پټوله نه مجلس کې به رالل جي دا ګناه مې وکړه فلان کی جیب میں ہوا دا چل میں ہوگا آغا چل میں ہوگا گناہ بے خلقو تاوے سترگی شلیدلے وے من پختانہ واتا بے حیاء وی دی انسان تا بے حیاء وی رونو یادو ساتے
لاول خو ګناه مه کوئ که بالفرض ګناه درنه وشي د ګناه اظهار خلکو ته مه کوئ د ګناه د اظهار څه مطلب ګناه خو د خدای خلاف دی نو خلکو ته به څه وایي چې د خدای خلاف مې وکړو ګناه خو خدای خفه کول دي نو چې ته خلکو ته وایي چې دا فلان کې ګناه مې وکړه د هغې دا مطلب چې خدای مې ښه خفه کړ نو خدای دې م خفه کوه هغه خبره خلکو ته م ښکاره کړې خلکو ته م وایې دومره ډاډی د خدای نه نه یریږې دومره بې حیا چې د خدای نه م حیا نه کوې نو دویمه ګناه پکې دا وه چې کومه ګناه به یې وکړه نو هغه به یې خلکو ته وایي او دریمه ګناه پکې څه وه خلاف الفطرت ګناه کوله هغه ګناه کوله چې د هغې نه سنګینه او خطرناکه ګناه ني د هلکانو دا بدعملي کوله لواطت چې ورته وایي دغه ګناه کوله دا داسې ګناه ده چې تاسو سوچ وکئ د ځنګل ځناور هم دا ګناه نه کوي خره او سپین دا ګناه نه کوي خنزیران هم دا ګناه نه کوي او د دې نه مخکې دا ګناه په آدم علیه السلام د اولاد نه تر دغې وخته پورې بل چا نه وه کړې ما سبقکم بها احد من العالمین نوح علیه السلام ورته ظالمانو داسې ګناه ایجاد کړی دی چې د دې نه مخکې دا ګناه د آدم علیه السلام د قومه پورې چا نه ده کړې آدم علیه السلام د قومه پورې هغه زمانې نه تر دې زمانې پورې دا چا هم نه ده کړې دا بدعملي د هلکانو دا قصې پیسې به یې کولې او په لارو کې به ګرځېدل قحط راغی په علاقو کې ګیر چاپېره چې قحط راغی صاحب خلک به راتلل د دوی دې کلي ته علاقې ته خلکو باندې مله امتحان کوي میوه او غلیله خلکو به څومره پیسې چې غواړې مونږ نه والې خو مونږ باندې قحط مونږ له غله او میوې راکې دوی به وایي چې دغه ګناه م راسره نه کړې نو هسې نه درکړو داسې کوله او به یې دا ګناه کوله او دا ګناه دومره خطرناکه ګناه ده جناب چې د زنا نه زیاته ګناه ده د هلکانو دا بدعملي دا د زنا نه خطرناکه ګناه ده ځکه د زنا دپاره یو خاص حد شته دورې به وله ورکې سنګسار به یې کې او د دې سړي ګناه الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بادشاه او د هغې ملګري دې فیصله وکړي چې څومره خطرناکه سزا د دې په ذهن کې وي هغه دې وله ورکړي امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چا یې تپوس وکړو څه سزا ده وایي دا سزا ده چې غر ته یې وخېجوه او دغه ځای نه یې راوړغاړوه او کاڼو باندې وله او دیکې ورکوه چې ځمکې له راورسي او مردار شي امام شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو وایي د دې ګناه څه سزا ده وایي زما په ذهن کې خو دا سزا ده چې د یو مضبوط دیوال خوا کې ودروه دیوال پې ور وغورځوه چې مړ شي د امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړو وی دا داسې سړي چې دا بدعملي کوي د هلکانو دې څه ګناه ده وی زما ذهن کې خو دا ګناه ده چې د نمرود د اور په شان اور بل شي او سړی پکې ور وغورځوي او پته یې ونه لګي شاه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چا تپوس وکړو وی ستا په ذهن کې څه ګناه ده وی زما ذهن کې دا جزا ده چې تیلې ورته ورته کا چې دی وسوځي او د مسلمانانو مقبره کې خښولو ته هم پرې نه دی دومره خطرناکه ګناه ده ما وی دا هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ترې ځان ساتي هغې هم دا ګناه نه کوي او یاد وساتئ رونو دومره خطرناکه ګناه ده خدای صبر کوي ما یو کتاب کتو د دې ګناه متعلق چې دا کومو قومونو کړې ده نو د هغې عذابونه پکې لیکلي شوي نو یې صبر کوي خدای پاک د موسی علیه السلام په زمانه کې یو قوم دا ګناه کوله موسی علیه السلام درغلی دوی موږ دا ګناه وکړه څه وکړو توبه وباسئ بیا ونه کې توبه یې ویسته په دوباره چې بیا وکړه نو خدای پاک یې مخونه مسخه کړل د خدای د قهر نه یره پکار دی یو ځل به راته خدای صبر وکړي دوباره به هم درته صبر وکړي اوس د نبي علیه السلام برکت دی دریم به هم صبر وکړي څلورم به هم صبر وکړي ممکن ده چې پنځم ځل ته دا ګناه وکړي خدای ته مسلمان وساتي او شکل مسخه نه شي مخ به دله خدای مسخه کړي بیزو او خنزیر او خر به دنه خدای جوړ کړي سپی به دنه خدای جوړ کړي الله ته توبه وباسه دا ډېره خطرناکه ګناه ده نو دا درې ګناهونه هغې کې وو جناب راغی لوط علیه السلام ورته ویل تاسو دا څه کوئ دا ګناه کوئ مسافر لوټ کوئ او بیا په عامو مجلسونو کې د ګناه اظهار کوئ او دا خطرناکه د هلکانو ګناه کوئ چې ستاسو نه مخکې د دې ایجاد دا چا کړی نه و تاسو ایجاد کړی دی
دی به ورته څه ځه پاک دامنه ځان پاکي صاحبې زه خپل کار کوه زمونږ د وطن نه به کوم دی وځم د پیغمبر خو په قوم باندې رحمي پیغمبر خو دا غواړي چې دا قوم تباه نشي دا هلاک نشي دا مونږ چې لګیا یو په جمعو کې او دا په جنازو کې او په تقریرونو کې او دې قوم ته ستغم وایو نرم وایو زمونږ به کې څه دي خپله غاړه خلاصه و دا غواړو چې دا قوم خدای له دوزخ نه بچ کړي دا قوم الله د عذاب نه بچ کړي دا هم پکې غرضي دا قوم خدای د خپل قهر او د گرفت نه بچ کړي تاسو باندې زمونږ رحم دی زمونږ د سره مینه دا محبت دی په جهنم او د خدای په عذاب هم پیرزو نه یې هغه عذاب هم در باندې نه پیرزو کېږي ځکه درته کله سخته وایو کله درته نرمه وایو کله درته رټنه کوو چې خدای پاک هم د ګناه نه وساتي او خدای مو تاسو ټول د ګناهونو نه وساتي لوط علیه السلام ته بیا وایي ګوره سم شه که نه منې کېږي شړو دی وی نه منې کېږم خامخا د نصیحت به درته کوم وی ښځه یاره که مونږ دا ګناه کوو نو مونږ سره به څه چل کېږي وی د الله عذاب به راشي وی هغه عذاب دې راوله که شه به تکړه شه عذاب دې راوله شه به یا خدای پاک اوس سره څه وکړم نو د رب العالمین د صبر پیمانه چې کله ډکه شي که نه نو بیا که سړی ډېرې چغې مو وایي او جړا مو کړي او الله ته توبې مو باسي نو بیا کار نه کېږي الله صبر کوي 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 دا مو وایي چې ګنې زه ګناه کوم او خدای ته خبر نه دی دا مو وایي چې زه ګنې ګناه کوم او خدای ما نیوي نه شي دا مو وایي چې ګنې زه ګناه کوم او خدای به ماله سزا رانه کړي الله ته خبر هم دی خدای نیویم شي او خدای پاک په ګناه خفه کېږي هم دا م وایي چې ګناه کوم نو خدای پرې نه خفه کېږي الله دې داسې خفه کړه چې هر وخت که د الله صبر نه وي نو ممکن ده چې په هغه وخت به خدای نیولی وي صبر درته کوي کوي اخر کې به دې راونیسي مونږ لیدلي ډېر خلک هم ولیدل چې خدای پاک یې راونیسي قسم دی بیا په توبو په تعویذونو په صدقو په خیراتونو نه خلاصوي دا دعا د الله نه غواړئ چې خدای د خپل قهر نه مو ساتي ګناه خو مونږ نه کېږي په بې وسۍ به وشي بعضې به قصدنه مو کو خو خدای ته نر مسلمان هغه دی حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خیر الخطائین التوابون ښه ګناهګار هغه دی ښه ګناهګار چې توبه وباسي دا ښه سړی دی ګناه خو به د کوي د انسان نه کېږي خو خدای مه هېروه د خدای زور مه هېروه دا لکې خامخا وساته چې د خدای زور شته ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید لومبې پیدا کړی زه الله یم او دنیا کې واپس جمجون نم الله را کولی شي لوط علیه السلام ورته ستړی شو په نصیحت یو کس هم پکې سم نه کړ یو څو کسان پکې سم شو باقي هماغسې روانو اخره کې رب العالمین قهر را متوجه شو حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل کور کې د میلمانې راغی میلمانه چې راغلل ابراهیم علیه السلام ونه پیژندل چې دا څوک خو ابراهیم علیه السلام ډېر انتهایی مهمان نواز میلمه دوست و میلمنو له به یې ډوډۍ ورکوله او په خپله به یې ورسره یو ځای خوراک کو فورا کور ته لاړو یو ښه یې راونیو هغه یې ذبحه کړ او کور یې حکم وکړ شابه دا فورا رید کې زما عزتمن میلمانه راغلي میلمانه هم په داسې شکل راغلي چې ډېر د عزت ښکارېدل کېناستو ابراهیم علیه السلام ګپ شپ یې لګاو دې کې هغه سخې راووته سور کړې سخې د هغې غوښه او کېښودې شوه میلمنو ورته وایي دا دې څه چل کړی دی دومره تکلف دې ولې وکوې صاحب ستاسو میلمستیا مې وکړه خورئ هغې وایي مونږ خو نه خورو په د هیبت راغی لکه هغه زمانه کې چې به کوم سړي په چا ډاکه او غلا کوله د هغه ډوډۍ به یې نه خوړه نو چې دې ځای له راشم نو د دې خپلې زمانې ډاکوانو پورې خندا راشي اوس نن سبا یو ځل مې اخبار کته په دې پېښور کې یو ډاکوان چې ته په یو کور ورغلي نو خلک یې هم وجلي او مال یې ته هم وړی او اخبار لیکلي چې د هغې د فرج نه خوراکونه راغېشتي وو هغه یې په هغه ځای کې خوړلي وو او خپلې مستۍ هم کړې وې او د هغې هغه چې کور کې کوم سامان او میوې وې هغه یې خوړلي وو د هغې پوستکي مستکي پراته هم ډاکه کوه یا داسې هم کوي زمونږ خلک چې اکسیډنټ وشي نو بعضې خلک را منډه کړي نو د هغې زخمیانو د مړو جیبونه لټوي نو پیسې ته وباسي حیران به شي چې دا خلک څنګه مسلمانان دي د دې په اړه کې د خدای نه یره نشته
پکار خدا را چې اکسیډنټ وشي چې خلک ورمنډه کړي او د زخمیانو خدمت وکړي، د هغه مړو خدمت وکړي، او داسې خلک چې ورشي د هغې نه ګړی وباسي، جیب کې چې څه ګوري غټې وباسي. بلکل دا خلک داسې شوی دی د پیسې د لالچ دې حد ته رسولي دي چې دویم دا خو د خدای رضا ته منکار دی چې د چا په اړه کې رحم په مړي نه راځي او په زخمي نه راځي، دی به د خدای نه څه تمه وکړي چې الله په ما باندې رحم وکړي. هغې کې به دا چلو په هغه زمانه کې چې چا باندې به یې ډاکه غورځول د هغه شی به یې نه خوړه. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو څه ډاکو مار غوندې معلومېږي او غله معلومېږي، ما وله هغه سخې روید که او د هغې غوښې له ګوتې نه وړي، ولې نه خورئ؟ بچې هغې پوه شو خو فرشتې وې چې دی ویرېد، انا رسول ربک، مونږ ستا د رب استازي یو، فرشتې یو. بس ابراهیم علیه السلام لږ په قلار شو، وی څنګه راغلی یې؟ وی دوه خبرو له راغلی یو، یو خدا دی او بیبي هم د دیوال غاړې ته ولاړه وه، هم پوه شوه ویرېده. ابراهیم علیه السلام ورته چې مېلمانه خو خوراک له ګوتې نه وړي، ته خو ډاکوان معلومېږي، هم غریبه یرېده. وی څه له راغلی یې؟ وی دوه خبرو له، یو خدا دی چې تا د زوی سوال کړی چې خدای دې ما له زوی راکړي، د هغې زیری درکوو چې خدای پاک تا له زوی درکوي، او الله وله نوم ایښودلی د هغه نوم به اسحاق وي، او دغه زوی به د ماشوموالی کې مري نه، په دې هم خوشحاله شه، هغه واده کوي د هغه به زوی پیدا کېږي، د هغه نوم به یعقوب وي. د زوی زیری م ورکړه او د نوسي زیری م ورکړه. ښځه اخوا ولاړه وه، هغې راغه ځای نه اواز وکړو زمونږ اولاد به څنګه کېږي، زه م بوډی یم او خاوند مې بوډا دی. ځکه د ابراهیم علیه السلام عمر دغې وخت کې بنابر یو روایت شپږ کاله او د بیبي عمر یې 2 کاله. زمونږ به څنګه اولاد کېږي، مونږ خو ښځه او خاوند دواړه شان یو. هغه فرشته وله آواز ورکوي، وي دا د الله فیصله ده او چې الله څه وغواړي نو کېږي، دا زمونږ ایمان هم ده. دویم څه پسې راغلی بل انا ارسلنا الی قوم لوط، مونږ روان یو د لوط علیه السلام قوم له هغه غر کوو، د هغې ټیم پوره دی. بس دغه دی چې ابراهیم علیه السلام خو ډېر زیات رحم دلو، لأواه حلیم، ډېر رحم دلو. وی نه نه ګورې پام کوئ، هغې کې خو زما واره دی. لوط علیه السلام هغه سره به څه کوئ؟ وی هغه بچ کوو. لوط علیه السلام د هغه خاندان مسلمانان دا به بچ کوو. یو د هغه یو ښځه ده چې هغه دغه ګندو خلکو سره میلاو د هغه به هلاکېږي، باقي به بچ کوو. ابراهیم علیه السلام ورته وی نه نه ګورې دا قوم هم مغر کوئ. وی کافران دي؟ وی نه خیر دي مسلمانان به شي. ګوره د پیغمبر په اړه کې دونه رحم وی ډېرې خطرناکې ګناه کوي. وی نه نه خیر صبر ورته وکړې، مې هلاکوئ سم به شي. وی د الله فیصله شوې ده، په دې کې نورې خبرې مه کوه. ابراهیم علیه السلام خو خبر کړ، دا هغه ځای نه راغلل د ډېرو ښکلو هلکانو په شکل، ډولي مزېدار. لوط علیه السلام کره لاړل. لوط علیه السلام کله چې دې ننوتل قوم پې خبر شو چې دا خو ډېر خشته خوبصورته مزېدار هلکان راغلي دي. او یو روایت کې راځي چې کومه د لوط علیه السلام بیکاره او خرابه ښځه وه، نو هغې اطلاع ورکړه چې راشه ستاسو کوم مقصد دی نو هغه پوره کېږي. دا قوم یو بل خبر کړل چې لوط علیه السلام زمونږ پیغمبر کره، پیغمبر خو ته هغې نه وې، میلمانه راغلي دي او خشته هلکان راغلي دي، را منډه یې کړه. لوط علیه السلام فوراً ور بند کړه. میلمانه کوټه کې ناست یو، دی وله دروازې له ور ووت. څه کوې؟ وی ته نه خبر څه چې ته به مونږ ته وایې چې څه کوې؟ وی د خدای لحاظ وکړئ، د الله نه ویرېږئ، ما مه شرموئ. ځکه د چا ځای ته چې میلمه راشي او د هغه میلمه څوک بېعزتي وکړي، دا د هغه کور به بېعزتي وي. د خدای خیال وساتئ، د الله لحاظ وکړئ، د خدای نه ویرېږئ. دا خو زما میلمانه دي، ما ولې میلمنو ته رسوا کوئ؟ هغې ورته په قلار کښېنه، ته یو ځل مونږ نه منې کړی چې زمونږ په کار کې به ګوتې نه وې، چا به دروازه کولاوهه. لوط علیه السلام ورته بیا مینتونه کوي، زارۍ ورته کوي. وی ګوره داسې کار وکړئ، د قوم دا لوڼه د پیغمبرانو لوڼې روحاني